بسم الله الرحمن الرحیم. تیر درس کې مونږه په سیټینګ کې سیټینګ کې په یوزر اکاونټ باندې خبرې وکړې، څنګه یوزر اکاونټ مونږ اضافه کوو، او په میل باندې څنګه کولی شو مونږ په وینډوز 10 کې میل یو آپشن دی، په هغه کې خپل شخصي او رسمي ایمیلونه اضافه کړو د رسمي کارونو لپاره چې چاته ایمیل کې. نن ورځ یو بل مهم مسله هغه دا ده چې سرچ دی. صحیح ده، سرچ باندې خبرې کوو. گیمینګ دا پریدو، دا ستاسو په درد نه خوري، د گیم مربوط کیږي. ایز اف اکسس اخر کې بیا وایي، دې کې لږ زر خبرې زیاتې دي. نو راځو چېرته سرچ باندې خبرې کوو. خو دې نه مخکې چې د سرچ آپشن ته زه راشم، تاسو باید په دې پوه شئ چې سرچ څه رقم کیږي. زه یو عکس اخلم د مثال په طور باندې، ځکه ما یو عکس واغسته، کوم عکس اخلم، دغه عکس ما واغسته، دا عکس مې واغسته، دلته رایټ کلیک مې وکړو، یو فولډر مې جوړ کړ، فولډر دلته مې نوم ورکړ پکچر په نوم باندې، پکچر په نوم باندې نوم مې ورته ورکړ. دا مې خلاص کړ، هغه مې دلته پیسټ کړ. چې شی مې کړ؟ پیسټ مې کړ. د دې کاپیانې وباسم، کنټرول سی کاپي مې کړ، کنټرول وی پیسټ مې کړ. ګوره هماغه یو عکس بیا مې سلیکټ کړ، داسې کنټرول سی کاپي، کنټرول وی پیسټ، تقریبا 33 دانې عکس شو. څو دانې؟ دلته یو نوم ورکوم، مشخص نوم ورکوم. ټول د سلیکټ کوم، ټول مې چې سلیکټ کړو یو ترتیب باندې نوم ورته ورکوم. نوم چې شي ورته ورکوم، راځم رینیم باندې کلیک کوم. رینیم شارټکټ کې چې شي د F2، رینیم معنا د نوم بدلول. F2 باندې مې کلیک وکړو، نوم ورته ورکوم چې PIC پکچر 1 یا پکچر نوم ورته ورکوم. چې کله انټر کلیک کوم، خپل ورته نوم ورکوي، پکچر 1، پکچر 2، پکچر 3، پکچر 4، داسې نومونه ورکوي. کمپیوټر خپله منظم ګور ټولو ته داسې په ترتیب نومونه ورکړو. مثال په طور تاسو سره ترانې دي، ګډې وړې نومونه لري که نه، ټول د سلیکټ کړه، یو ځل چې نوم ورکړي هماغه نوم کمپیوټر په نظر کې نیسي، 1 2 3 4 5 6 نمبرو سره خپله اضافه کوي. داسې دې کې زه غواړم یو شی سرچ کړم، یو څو دانې مې واغستلو، دلته دغه دونه مې انتخاب کړو، دلته مې نوم بیخي بدل کړ، دلته مې ورکړه چې مثلا د هغه نوم مې ورته ورکړه بغلان. صحیح شوه، بغلان نوم مې ورته ورکړه. دې ځکه ما نه یو شی ورک شوی دی. ګوره کله چې تاسو اوس دلته آپشن یې نشته دی، عادي سرچ دی. دې فولډر کې چې لټوئ، راځئ دې باندې کلیک وکړئ، د سرچ کې ګوره دا سرچ ایریا ده. سرچ چې شی پکچر فولډر، دغه پکچر فولډر سرچ کوي. او چې شی سرچ کوي، زه ورته وایم چې د پی په نوم باندې یو فایل دی، پی شروع شوی ده. ګوره اول خپله ماته داسې نومونه دلته پیشنهاد کوي، سجست کوي چې دلته داسې فایلونه شته، دونه فایلونه شته چې پی باندې شروع شوي، ته دې کې کم یو غواړئ. زه ورته وایم IC مور سره شته ده، IC والا ټول عکسونه چې په PIC لري هغه ماته دلته راوړي. خو که په دې کې یو څو دانې زه داسې چل وکړم چې دغه یو څو دانې نومونه ورته بیخي متفاوته کړم، رایټ کلیک کړم، دلته راغلم، PICT مې هغه کړه، انټر مې کلیک کړه. اوس وګورئ چې کله زه تنها پی لیکم نو ټول به راته راوړي. انټر کلیک کړم، دلته ګوره انټر چې کله کلیک کړم ټول درته راوړي چې پی باندې شروع شوي دي. او که چیرې زه ورته وایم چې نه، ما ته یو نوم چې په PIC باندې شروع شوی، انټر کلیک کړم، ټول هغه تصویران چې PIC باندې هغه شوي دي هغه راته راوړي. دا راته ولې راوړي؟ ګور دا نور خو نه په نښه کوي راته. صحیح ده. که چیرې زه بیخي دې چې نه ووځم، دلته راشم دې ځای کې، زه ورته وایم چې ډیسکټاپ کې زه اوس چې سرچ کوم، د چې شي په نوم باندې سرچ کوي، ورته وایم PIC په نامه باندې ډیسکټاپ کې. زه کله سرچ باندې کلیک وکړم، تاسو اوس وګورئ، ګوره دا هم راته راوړلو، خو دا نور هم راته راوړي. دا نور ولې راوړي؟ دې کې خو PIC په نوم باندې شی نشته دی که نه. دا ځکه راوړي چې د دې نومونو د دې عکسونو په هغه کې چې دی ډیټیلز کې چې دی د پکچر ایکسټنشن استعمال شوی دی. ګورئ که چیرې زه دغه پکچر نه دی، دغه دی، دې باندې رایټ کلیک کړم، لاړ شم پراپرټیز ته، لاړ شم پراپرټیز ته چې لاړ شم، دلته خو اول خو دلته وګوره چې دا دې کې فوټو په نوم باندې هغه شته دی. صحیح شوه، ایکسټنشن د دې څه دی؟ فوټو دی. ورسېدل په خبر. بل که چیرې تاسو ډیټیل ته راشئ، ډیټیل کې فکر کوم چې حتما په کوم ځای کې پکچر په نوم باندې به معلومات دلته یي، نو ځکه هغه پیدا کوي ماته. خبره ورسېدلی
نو هدف زما دا دی دې نه تاسو ډېر ښایسته سرچ کولی شئ. زه یو کله چې سرچ کوم ګوره پکچر چې کلک ما ته خو ډېر شیان راوړي دلته زه ورته یم چې داسې یو پکچر ما ته راوړه چې هغه جوړ شوی نن ورځ موډیفای شوی نن ورځ هغه کې ګوتې وهل شوي تغیرات پکې راوړل شوي په دې چې کله کلیک وکړې ګوره صرف دا فولډر راته راوستو دا فایلونه راته راوستو دا دلته ډېر فایلونه دي پکچر په نوم دغه هغه فایلونه دي چې تا نن ورځ دې کې تغیرات راوستي دي ایډیټ کړی دی یا د نوم بدل کړی یا کوم بل شی ورته یم چې نه پرون ورځ دې کې تغیرات راوستل شوي هغسې تصویران د پکچر په نوم ماته راوړه ګوره صرف دغه یې راته راوسته 15مه ورځ پرون ورځ باندې موږ دا یو عکس کې تغیرات راوستلو که نه نور یې رانه وستلو راته دې ته سرچ فلټرینګ وایي سرچ تاسو فلټر کوئ خپل په خوښه باندې کوئ که چیرې ورته وایي چې نه ما ته دغه تېر هفته کې کوم عکسونه ما جوړ کړي اوسي او هغه کې پی آی سی نوم اوسي هغه راته راوړه ګوره تېر هفته کې دام دی دې فولډر کې څو نور هم دی وایي دا یې راته راوستلو او دې نور فلټرینګ هم کولی شي کاینډ ما ته څه چل وکړه ما ته فولډر راوړه تصویران مه راوړه صرف فولډر یې ورته پیدا کړه ګوره تصویران هم پکې اوس هغه و هغه یې لرې کړو ورته زه ورته یم چې نه ما ته څه راوړه زه ورته یم چې ما ته په دې نوم باندې که کوم فلم اوسي ما سره پکچر په نوم باندې هغه راته راوړه نشته دی وایي صحیح ده زه ورته یم په دې نوم باندې وګوره چې ما سره کوم تصویر اوسي هغه راته راوړه تصویران شته د سره دا ګوره دا پکچر فارمټ دی که ویډیو ورسي را سره هغه راته راوړه که ورډ فایل اوسي مثلا زه ګوره دلته راځم ډیزي کې ما رایټ کلیک وکړم همدغه فولډر کې رایټ کلیک مې وکړو نیو ته لاړم یو ورډ فایل مې جوړ کړو مایکروسافټ ورډ دې ته مې نوم چې ورکړو پی آی سی نوم مې ورته ورکړو خو که چیرې زه دلته راشم ګوره د سرچ کې ورته ووایم چې ما ته دا مې پاک کړه زه ورته یم چې ما ته دا فلټر مې لرې کړه ترېنه بیخي پی آی سی په نوم باندې یو فایل دی دا راته پیدا کړه په کوم ځای کې ډیسکټاپ کې دا خو سټول راوړي راته صحیح شوه زه ورته یم چې نه ګوره ورډ ډاکومنټ هم راوړی ورته یم چې تصویر ما ته نه دی پکار ما ته صرف ډاکومنټ پکار دی صرف ورډ فایل ماته راوړي بس نور شی راوړي راته نه دی راوړی نو دا فایل چې کله تاسو سرچ کوئ که چیرې تاسو وغواړئ چې فلټرینګ وکئ یو کس تا ته وایي چې وروره ما سره یو فایل دی ما یو فایل جوړ کړی کمپیوټر کې مې د یاده وتلی خو دونه پوهېږم چې 10 ورځې مخکې د 2 هفتې مخکې ما جوړ کړی دی یو حرف راته معلوم دی چې ای پکې ده نور راته معلومات نشته دی تاسو به دلته راشئ هغه ای به ولیکئ دی ځکه مثلا ما ته صرف پی معلومه دی پی معلومه ده ورته ما ته کوم فایلونه چې د پی په نامه باندې شروع شوي او په ډیسکټاپ کې د هغه راته پیدا کړه خو هغه فایلونه لاست ویک چې 13 هفته کې ما جوړ کړي دي په دې کله که 13 هفته کې چې کوم فایلونه پی باندې جوړ شوي هغه ټول راته پیدا کوي هغه کې پی شته هغه راته پیدا کوي دلته بیا دلته یو شرط ورته لګوي ګوره دې ته کرایټیریا وایي خپله کمپیوټر دماغ فلټرینګ په اساس باندې ورته شرط لګوي ورته هم تېر کال کم تصویر په ډیسکټاپ کې ما نه پاتې هغه راوړم د تېر کال هېڅ دې کې شی نه وایي هغه وینډوز کې دی شي فارمټ شوي سایز په اساس هم کولی شي یو فایل چې مثلا سایز یې د یو نه نیولې تر 128 MB پورې اوسي یا مثلا دې نه زیات اوسي یا د هیوج اوسي یا دا 4 GB نه پورته اوسي صحیح ده د دې په اساس باندې تاسو فلټرینګ کولی شئ او د دې په اساس نور پراپرټیز هم شته مثلا ټایپ زه ورته یم چې ګورئ دلته زه راغلم دا پکچر دی که نه دا پکچر دا ټول پکچر دي بغلان په نوم باندې خو ډېر تصویران دي خو دا یو تصویر رایټ کلیک کوم زه راځم پراپرټیز ته چې راغلم د ډیټایل ته راځم ډیټایل کې هلته وګوره ټاکس لیکلی دی ټاکس کې زه د ده لیکم ډیټا په نوم باندې ډیټا مې ورته ولیکه چې مې ورته ولیکو ډیټا اپلای مې کلیک کړو اوکې زه ورته ما ته دلته دغه فولډر کې بغلان په نوم باندې تصویر راته پیدا کړه بغلان په نوم باندې تصویر راته پیدا کړه اوس دا ګوره ما دا ټول راوستل دا ټول بغلان زه ورته یم چې نه ما ته یو تصویر پیدا کړه چې هغه کې ما ټاکس لیکلی چې شی ډیټا ورته یم ډیټا په نوم تصویر پیدا کړه ډیټا په نوم تصویر دغه یو دانه ته راوړي ولې دې کې ما چې کړی ټاکس مې استعمال کړو او که چیرې ته دغه ټاکس ته لرې کړي دا شرط ته لرې کړي نه کوم ځای کې دغه هلته لاندې دا ټاکس که تی باندې کلیک وکړي که ډېر اوسي صرف دغه یو ټاکس دغه یو تصویر ته پیدا کړي لکه چې دا اوس یې پیدا کړی دی نور هم ګوره د هغه بغلان په نوم خو هغه کې ټاکس موږ نو استعمال کړی نو خلاصه خبردار چې تاسو دې ځای کې کولی شئ څه وکئ سرچ وکئ که چیرې تاسو آل فولډر سب فولډر واغستو یو فولډر کېدای شي دغه فولډر منځ کې 10 نور فولډر اوسي هغه کې بل فولډر اوسي هغه کې فایل پروت اوسي که چیرې تاسو دا انتخاب کړی آل سب فولډر چې څومره یو فولډر کې څومره فولډرونه ټول به سرچ کوي ګوري به ورپسې هغه فایل به پیدا کوي او که چیرې دا مغسې کرنټ فولډر په همدې فولډر کې وګوره ګورئ دلته راغلم
دا فولډر دی فولډر کې ما بل فولډر جوړ کړ صحیح شوه د ډیټا په نوم فولډر جوړ کړ او دې کې مې دا تصویر مې واغسته دې منځ کې مې واچو صحیح شوه دې ته مې نوم ورکړ خان مې نوم ورته ورکړ زه اوس راځم ګورئ دلته راغلم ورته دې فولډر کې دلته راغلم بې باک لاړم ورته چې دغه پکچر فولډر کې ما نه یو فایل ورک دی د خان په نام بنده پیدا که شته که نشته دی اوس یې پیدا کوي ولې پیدا کوي ځکه ما چې انتخاب کړی آل سب فولډر مې انتخاب کړی دی که چیرې زه ورته چې کرنټ فولډر بیا نشته وای دغه فولډر کې نشته دی خو د دې فولډر کې بل فولډر دی هغه کې دا شی شته ګور دغه پیدا کړی دا ډېر باریکي لري چې متوجه شي ورته او دا د سرچ لپاره استعمالیږي که چیرې تاسو یو کال مخکې یو فایل پروت وي ورک درنه نو ډېر په راحتۍ سره په دغه طریقه تاسو هغه پیدا کولی شي کمپیوټر کې هغه حالاتو کې چې کله معلومات بیخي زیات وسي تاسو سره کمپیوټر کې بل سیف سرچ دی که چیرې دغه سرچ دا کم شرط چې تا تعین کړ سرچ دپاره دا د په درد خوري سیف کولی شي آینده کې دا استعمالولی شي او ریسنټ سرچ چې کوم شیان موږ سرچ کړي هغه دلته موږ ته ښیي ګورئ تا یو پرخان سرچ کړی بیا ډیټا سرچ کړی بعض بغلان دی بیا پکچر بعضې کسان وایي چې دا څه سرچ کوم هغه دلته خلکو ته نه معلومیږي که کلیر کوې چې لیکلي کلیر سرچ هسټري په دې د کلیک وکړو اوس هېڅ شی هم نشته څوک نه پوهېږي چې ما څه شی سرچ کړي نو که چیرې غواړې چې دا کلوز کړي کلوز کولی هم شي دغه آپشن چې زه کله سرچ کوم دا زیاتره د دغه په اساس کار کوي دلته وګورئ دلته سرچ چې موږ سره شته دی دا سرچ هم ویب دپاره دی درې قسمه سرچ لرو دلته موږ ګورئ کله چې سرچ آپشن تاسو خلاص کړئ پرمیج ان هسټري ته راشئ یو سرچ دی سیف سرچ دا سیف سرچ کله تاسو ویب سرچ کوئ انټرنیټ نه چې سرچ کوئ د ماشومانو دپاره دی صحیح ده کله کله بعضې ماشومان دي که نه پوهېږي کمپیوټر ګوګل خلاص کړی یو شی سرچ کوي پکې نو دلته درې آپشن یې ورکړي دي که چیرې د آپشن اول آپشن د انتخاب کړی سټریک فلټر آؤٹ اډلټ ټیکس ایمیج ان ویډیو فرام مای ویب ریزلټ کله چې یو ماشوم یا بل څوک یا زه خپله د کمپیوټر کې سرچ کوم کوم غیر اخلاقي شیان چې دي هغه لرې کوه مثلا زه د یو چا په نوم باندې یو شی سرچ کوم که نه یو هندي یا یو بل اکټره ده یا اکټر دی د هغه په نوم سرچ کوم هغه سره کیدای شي ډېر غلط شیان راشي خو که چیرې تا دلته سټریک لیکلی سټریک معنا ډېر جدي هغه شیان لرې کوي تر غلط شیان انټرنیټ کې چې سرچ کوئ او که چیرې ماډریټ واغستی نه متوسط میډیم لیول که نه ګوره فلټر اډلټ ایمیج ان ویډیو بټ ناٹ ټیکس فرام مای ویب سرچ عکسونه او ویډیوګانې دا فلټر کوه چې هغه خراب شیان رای نشي او لیکل فرق نه کوي بعضې خلک معلومات دپاره لیکل ته ضرورت لري دا ماته ښیه او که دا بل دې واغستو دا په دې معنا ډو ناٹ فلټر هېڅ فرق نه کوي خیر دی بای ډیفالټ چې دی همدغه انتخاب شوی په وینډوز کې نو تاسو چې انتخابوئ سټریک به انتخابوئ دا ډېر ښه دی صحیح ده کور کې مثلا څوک کمپیوټر ورور استعمالوي نو هغه چې مثلا ګوګل کې سرچ کوي هغه ته ډېر شیان راوړي هغه کوم شیان چې مثلا خلاف د اډلټ دي که نه هغه چې دی ختموي درته نه راوړي سرچ کې درته صحیح ده دا ډېر ښه آپشن دی د دې نوم چې یو سیف سرچ مطمئنه سرچ او ورپسې بل چې د موږ سره کلاؤډ کنټینټ سرچ دی که چیرې ته کلاؤډ کې ستا معلومات دی کلاؤډ ښه مثال چې دی ګوګل ډرایو ګوګل ډرایو تاسو نه دی ویلی ګوګل ډرایو څه کار کوي دا لکه جیمیل او هاټ میل دا شیان ګورئ داسې یو اکاونټ جوړیږي کلاؤډ کې فضا کې ستا کمپیوټر کې مثلا ځای ډېر کم دی بعضې مهم شیان دي اسنادونه دي هغه کوشش کوي کلاؤډ کې ثبت کړي فضا کې ثبت کړي تاسو ته ایمیل دا جیمیل نه دی مایکروسافټ اکاونټ باندې هاټ میل باندې ته کولی شي کلاؤډ کې هغه کې ګوګل ډرایو کې اکاونټ ځان ته جوړ کړي وبښئ ګوګل ډرایو چې دی جیمیل باندې جوړېږي په جیمیل په واسطه باندې ګوګل ډرایو کې چې تاسو ځان ته اکاونټ جوړ کړئ 15 جی بي دی که نه پوهېږم او 15 جی بي تاسو ته مفته ځای راکوي فضا کې ځای درته درکوي هغه کې کولی شي خپل مثلا تحصیلي اسنادونه مهم اسنادونه ټول ثبت کړئ د دنیا په هر کونج کې چې اوس هر وخت تاسو وغواړئ هغه بېرته کلاؤډ نه اخیستلی شي مطمئنه اوسئ چې هغه ته څوک لاسرسی نه لري هغه سرور یې لري کلاؤډ کې هغه په هغه سرور کې سیف کېږي 15 جی بي پورې فری درته درکوي صحیح ده 15 جی بي پورې فری مال هغه درکوي ته یو دغه چې زه بیا هم غلط نشم چې 15 جی بي د 100 جی بي دی 15 جی بي خو 15 جی بي خو ګوګل هم درکوي دلته زه ګوګل مې ولیکه دلته بیا سرچ کوم انټرنیټ هم دونه ضعیفه دی چې پوښتنه یې مه کوه صفر کې ضرب دی نو چې لږ مطمئنه شو که نه چې خېټه نه خبرې ونه کړو ګوګل ډرایو سپیس څومره سپیس دی که نه زه په دې مې کلیک وکړو
اوس به راشي انشاءالله. دا خو بیخي لاړو تښتېدم. ګوګل ډرایو سپیس ښه دا دې راغی ورخطا کېږي ما. ښه دغه ایکسپینډ چې په هر ځای کې دا 15 GB دی. ګورئ ایوری ګوګل اکاونټ سټارټ 15 GB ګوګل اکاونټ درکوي. د فکر کوم او ښه ګوګل ډرایو جیمیل دا 15 GB دی زما په خیال باندې 15 GB دی. بیا ته کولی شي زیات هم کې دا 100 GB پورې نور مثلا چې څومره تاسو ته ضرورت وي. صحیح ده. نو تقریبا 15 GB پورې ګوګل ډرایو دی زما په خیال تاسو ته سپیس درکوي. نو هغه کې تاسو 15 GB معلومات اچولی شي. 15 GB ډېر شی دی مفته. هر کونج کې د دنیا چې اوسې ته کولی شي هغه اکسس کړي. نور دفترونو کې څه رقم کوي ګوګل ډرایو کې چې دی هغې ځان ته سپیس اخلي. مثلا 1000 GB یا مثلا 2000 GB سپیس اخلي. دا کارمندانو ته اکاونټونه جوړوي. قاري صاحب منیب ته اکاونټ جوړوي، ما ته جوړوي، قاري صاحب نصرت ته جوړوي، تا ته جوړوي. تاسو به څه چل کوئ چې کم کار روزمره کوئ کمپیوټر په ځای باندې زه ګوګل ډرایو کې هلته سیف کوئ. که دا کمپیوټر وسوځېږي خراب شي هر څه چې په دې دفتر وشي ستاسو معلومات ټول مسونه دي په کلاوډ کې پراته دي. او حتی که ستاسو رئیس بیرون ته اوسي هغه پروګرس هغه پیشرفت چې د کار دی ستاسو هغه هم کتلی شي. هماغه ځینې خپل اکاونټ سره لاګین کېږي ګوګل ډرایو ته. هغه چیرې یو انټرنیټ ته ضرورت لري لکه فیسبوک ته چې موږ ننوځو که نه هلته ځي ګوري چې څومره کار شوی، څومره کسانو ثبت نام کړی، څومره اتاقونه هغه دي ریزرو دي، څومره اتاقونه مثلا پینډینګ کې دي، څومره کسانو پیسې ورکړي، ټول معلومات. قاري صاحب نصرت دې ځینې معلومات ګوګل ډرایو کې چې رئیس چې د خارج نه ګوري او نن ورځ میلمه شته نشته څومره پیسې ورکړي څومره نه ورکړي. دا د ګوګل ډرایو فایده ده چې مثلا تاسو هغه کې هغه واخلئ. نو که چیرې تاسو سرچ کوئ آنلاین صحیح ده ګور دلته لیکلي دي مایکروسافټ اکاونټ کې allow Windows search to provide result from the apps in service that you are signed in with your Microsoft account. مثلا یو پروګرام دی هغه کې زما یو تصویر دی او د مایکروسافټ اکاونټ طریق نه زه هغه ته لاګین شوی یم کمپیوټر کې مې خلاص. زه چې کله چې سرچ کوم کمپیوټر اټومیټیکلی هغه ایمیل هم زما سرچ کوي هغه کلاوډ هغه مایکروسافټ اکاونټ والا اپس چې زه استعمالوم صحیح ده هغه هم سرچ کوي. هغه کې عکس مکس شي اوس ما ته وایي چې دلته ستا هغه شته. که دا بندول غواړې بند یې کړه. که چیرې ستا یو رسمي ایمیل اوسي د کاري ایمیل اوسي یا د مکتب نه بعضې اوس پېښور کې که چا پوهنتون ویلي یا مکتب وي هغې ته یو ایمیل ورکوي هغه ایمیل په واسطه باندې کولی شي یوټیوب نه بعضې نور هغه دي که نه ویب سایټونه د هغې نه راګان درسونه واخلي وی وایي زده یې کړي. صحیح ده. که چیرې داسې یو ایمیل لري چې دفتر تا ته درکړی دی ته غواړې هغه ایمیل کې تا چې سب کړي هغه هم سرچ شي دا هم بیا آن کا. خو آن چې اوسي ډېر ښه دی دا دواړه صحیح ده. دا سرچ لپاره استعمالیږي. بل هسټري ده. کله چې د کمپیوټر کې زه چې سرچ کوم دلته د کمپیوټر کې چې مخکې ما سرچ کوله دا دواړه خو یو خو دا و چې د کلاوډ مربوط کېدله یو د انټرنیټ مربوط کېدل. دا د کمپیوټر مربوط کېږي. کمپیوټر کې چې سرچ کوم څه رقم کار سره وکړو ګوره to improve your search suggestion let Windows search store your search history locally on this device. بعضې وخت کې ګور تاسو وینډوز استعمالوئ او پروګرام استعمالوئ هغه کار نه کوي اخر کې تاسو ته یو میسج درکوي چې تاسو غواړئ چې ستاسو مثلا دغه مشکل تاسو ته پیدا شوی دی دا زه مایکروسافټ ته ستاسو نظر ولیږم ستاسو په کمپیوټر کې څه مشکل دی. دلته وینډوز اوس موږ نه پوښتنه کوي چې آیا ته غواړې چې دغه وینډوز پروګرام کله ته په کمپیوټر کې چې سرچ کوې وینډوز پروګرام هغه سرچ ځان سره وساتي چې ته که آینده کې بیا سرچ کوې دغه سرچ وینډوز ته هماغه سرچ پیشنهاد کوي چې مثلا یو ځل ما ډرایو سی کې یو عکس دی هغه سرچ کړو بیا مې سرچ کړو درېیم څلورم ځل باندې سرچ کوم خپله وینډوز ما ته راوړي چې دا شی دې پکار دی ته ځکه تا ډېر دغه باندې سرچ کړی دی. نو دا ډېر ښه اپشن دی زه ورته وایم ودیسي دا دې آن اوسي. او که غواړې چې دا چې تا سرچ کړي ټول ختم شي دې دم کې ګوره کلیر ډیوایس سرچ هسټري هغه ځای کې مو کو تاسو پام کړی و که نه و. دلته زه ځم اوس ګورم مای کمپیوټر مې خلاص کړو مای کمپیوټر ته زه راغلم دلته ما بعضې شیان سرچ کړي وو که نه و سرچ کړي دلته راغلم ډیسکټاپ کې مې شی سرچ کړم مثلا دغه فولډر کې زه یو شی سرچ کوم د چیش په نوم خان په نوم مې سرچ کړم دا اوس ګوره دلته موږ سره شته دی. زه چې کله بېرته دا بند کړم راشم مای کمپیوټر خلاصوم دې ځای کې هغه وبخښئ خان په نوم باندې سرچ هسټري شته که نه شته صحیح ده. نو دلته زه راغلم ته دا سرچ هسټري څه کړه ختم کړه کلیر ډیوایس سرچ هسټري په دې مې کلیک وکړو دا چې کلیک وکړه کله بېرته مای کمپیوټر سر نه بند کړو خلاص یې کړه دلته زه راغلم نو اوس به انشاءالله
اوس دا دې ځای نه ډیلیټ کوو، نه شو هغه ځای نه. خیر دا دې ځای نه کېږي او دغه صبر وکړه. ښه ودرېږه. دلته زه راغلم، دلته مې سرچ وکړ څنګه باید ډیلیټ شوی، ولې ډیلیټ نه شو؟ نه دا خو دغه دی دا بیخي ختموي درته، یعنې سرچ هسټري ځان سره نه ساتي، دا یې ډیلیټ کوي. باید ډیلیټ کړي، ولې نه ډیلیټ کوي؟ کلیر ډیوایس سرچ هسټري یو دغه صبر وکړي. خیر نه ډیلیټ کړی، نو بیا به داسې چالو کوو فولډر ته. نه 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 باید دې ځای نه ختم کړي، د دې ځای نه باید ختم کړي، ولې ختم یې نه کړو؟ صحیح ده، باید دې ځای نه ختم کړي. په هر صورت زه یې دې ځای نه ختموم. ښه یو شی مې سرچ کړه، زه ته لیکم چې مثلا اسد، دې باندې مې کلیک وکړو. دا زر ته راځم، ورته مې څه وکړه، دا ریسنټ سرچ ټول ختم کړه، اسد او هغه ختم کړه. کیدای شي هغه د دې بل چیز دپاره اوسي، زه دلته سرچ کوم. یو دقیقه صبر وکړه، مای کمپیوټر کې دې ځای دپاره به یې زه وایم. ګوره یو دقیقه صبر وکړه، ما دلته یو شی سرچ کړ، دلته راغلم، مثلا آی اس پي مې خلاصه کړه، آی اس پي کې مې دا خلاص کړ. یو دقیقه چې دا معلوم شي که نه چې دا کوم لپاره کار کوي. نو زه چې اوس راځم مای کمپیوټر باندې کلیک کوم، ودرېږئ. ښه دلته کویک اکسس ته راځم، دغه سرچ ګورئ، زه به هم کیدای شي دې پر مربوط کېږي، دا موږ مخکې مو ویلي وو، زه به یې وګورم چې دې مربوط کېږي که نه کېږي. کلیر ډیوایس سرچ هسټري نه د دې مربوطه نه کېږي، پیدا ختم کړی وی. خو خیر هغه ځای نه وشو، دا به زه وګورم چې ولې کار ونه کړه. صحیح ده. نو هدف دا دی چې که چیرې دا آپشن دا خو کلیک کې بیخي دا سرچ هسټري آف کېږي بیا دلته. صحیح ده، بیا کار نه کوي، نه وینډوز پوهېږي نه کوم بل شي. بل سرچنګ وینډوز ده، کله چې ته سرچ کوې وینډوز که نه ساده سرچ وشي که نه اډوانس سرچ وشي. که چیرې تا دلته چې انتخاب کړی کلاسیک دی انتخاب کړی، سرچ اونلی یور لایبرري اینډ ډیسکټاپ. کله چې زه چې سرچ کوم صرف ډیسکټاپ او لایبرري په باره کې سرچ کوي. او که ته وایې چې نه سرچ یور انټایر پی سي، ټول کمپیوټر ورپسې ولټوه. کله چې زه چې سرچ کوم ټول کمپیوټر به ګوري ورپسې، نو بیا دا کلیک دا ډېر ښه دی. دا ټول کمپیوټر ډرایوونه، سی ډرایو، ډي ډرایو، ای ډرایو، دا ټول، خو بیا دا ډېر وخت هم نیسي. ګوره صحیح ده، دا ډېر وخت هم نیسي. بل کم ځایونه چې مثلا هغه ایکسکلوډ دی، یو انکلوډ دی یو ایکسکلوډ دی. انکلوډ معنا یو پروګرام کې څوک داخلول، ایکسکلوډ معنا دغه پروګرام نه سړی خارج ویستل. دلته ګوره ما ته وایي ته چې کله سرچ کوې دغه ځایونه نه سرچ کېږي پکې. ګوره سی وینډوز نه سرچ کېږي، دا ځای نه سرچ کېږي، دا ځای نه سرچ کېږي. ولې؟ ځکه دا ایکسکلوډ شوي دي. سرچ ول ناٹ لک ان د فالوینګ فولډر. ته چې کله سرچ کوې دا شیان نه سرچ کوي. که بیا هم ته وایې چې ما سره یو زما یو کمپیوټر کې یو فولډر دی چې هغه کې زما فامیلي اسناد دي، فامیلي شیان، شخصي شیان دي، زه غواړم چې که دې کمپیوټر کې څوک سرچ کوي یا زه خپله سرچ کوم هغه ځای دې نه سرچ کوي. راځه په دې کلیک وکړه، اډ ایکسکلوډډ فولډر، کوم فولډر ته غواړې چې سرچ نه شي. ګورئ زه راځم څه کوم، ورته مثلا ډیسکټاپ کې ورته ما سره یو فولډر دی، دا سرچ کې مه راوړه. صحیح شو، دا مې سلیکټ کړه ورته. نو اوس دا فولډر به م سرچ کې نه راځي. ګوره ډیسکټاپ کې سی ډرایو کې یوزر کې صاحبزاده ډیسکټاپ کې فولډر دی په نوم د پکچر، دا به سرچ کې نه راځي. نو دنه بعد چې زه سرچ کوم دا به سرچ کې نه راځي. زه اوس مثلا دلته راځم، دلته مې ولیکم معلومات سره یو هغه دی د بغلان په نوم باندې، انټر باندې کلیک کوم، ورته دا سرچ کړه ته یو دقیقه صاحب. اوس ټول پی سي سرچ کوي. ګوره مخکې که ستاسو پام و یو مشخص ځای سرچ کوله، اوس ټول پی سي سرچ کوي. لږ ذره صبر وکړئ ورته چې دا وګورئ. بغلان په نوم باندې موږ سره فولډر کې معلومات تصویر شته که نشته؟ شته. دی خو پیدا نه کړ، ډیسکټاپ ورته انتخابوم. ډیسکټاپ مې ورته انتخاب کړ، ته هم دې کې وګوره بغلان په نوم باندې شی شته که نشته. انټر مې کلیک کړ، شی پیدا کړو. ولې نه پیدا کړو؟ هلته خو شته، هلته موږ ایکسکلوډ کړی دی. اوس ګورئ که چیرې زه هغه وباسم ترېنه، دلته راشم، دلته راغلم سیټنګ ته، دا اپشن ډېرې باریکیانې لري. ښه سرچ ته راغلم او سرچ وینډوز باندې مې کلیک وکړو، دلته راغلم او دا فولډر مې بېرته ریموف کړ. دا اوس وګوره دلته شته ما سره که نشته دی پکچر په نوم باندې، دا مې ریموف کړ. اوس چې زه سرچ کوم ورته دلته راغلم بېرته هماغه ګوره هماغه ځای کې ورته بغلان په نوم باندې فولډر ماته سرچ کړه، هغه فایل سرچ کړه دې ځای کې، دا دی څومره ډېر راته پیدا کړو. نو دا ډېر یو مهم آپشن دی چې تاسو مثلا یو شی غواړئ چې سرچ نه وباسئ، کمپیوټر یې ونه پېژني، هغه پیدا نه کړي چاته. نو دا د سرچ آپشن یې موږ سره چې څه رقم سرچ کېږي، قاري صاحب نصرت ښه
پوره خوب ووهه نوشي جان دی ښه نو کوشش وکړئ چې کله سرچ کوله بعضې شیان چې مثلا تاسو مطمئنه ناست دی پرې هغه دې ځای کې ایکسکلوډ کړئ صحیح ده نور ډېرې خبرې د ښودونه په درد هم نه خوري دغه که ساده سرچ مو غوښتله کلاسیک به انتخابوي که اډوانس سرچ مو غوښتله انهانس به انتخابوي پکې صحیح ده او دې ځای کې مې ورته وویل چې دا اپشن به انتخابوي دا سټریک دی فلټر کوي انټرنیټ فلټر کوي خراب شیان یې لرې کوي صحیح شیان راوړي دا کلاؤډ لپاره دی همیشه باید آن اوسي ستاسو په کمپیوټر کې چې ستاسو ایمیل کې ګوګل ډرایو کې چې شی اوسي تصویر مسویر په هماغه نوم هغه ته پیدا کوي او دا که آف اوسي کمپیوټر هغه د سرچ ریکارډ ځان سره نه ساتي او دا څه کوي هیستري ډیلیټ کوي چې دا اوس ول ډیلیټ نه کړه نه پوهېږم زه به بیا وګورم خیر خو هغه ځای نه تاسو ډیلیټ کوئ که کار یې نه کوله نو ساده سرچ لپاره ګوره یو خو دا و چې موږ فایل سرچ کوو ښه یو دا و چې دې ځای نه فایل سرچ کوو یو که چیرې تاسو دې ځای نه سرچ کوئ دلته موږ سره یو بله بټنه ده ګورئ وخت شته خیر دی څو دقیقې وخت شته دغه سرچ دې سرچ ته وګورئ دا هم سرچ دی دا کله کله ستاسو کمپیوټر کې نه وي ولې نه دا چې کله ټاسک بار باندې تاسو رایټ کلیک وکړئ دلته راشئ ګوره سرچ یو کمانډ شته که نه شته زه ورته یم چې یاره دا هایډ کا څه شو سرچ بعضې کسانو کمپیوټر کې سرچ نشته دی نو که چیرې بېرته غواړې سرچ ته به راشي ورته دا ماته شو که آیکن غوندې وښیه اوس آیکن غوندې ښیي ماته ګور دا ګور د آیکن غوندې ښیي ماته او زه ورته یم چې نه آیکن غوندې مه ښیه ته سم صحیح سرچ باکس غوندې وښیه اوس سرچ باکس غوندې ښیي ماته نو زه چې ګوره دلته چې سرچ کوم مثلا زه لیکم ورته یم چې ماته یو فایل دی بغلان په نوم باندې درته پیدا کړه که چیرې تا آل انتخاب کړی که فایل یي که فولډر یي که ویډیو یي که تصویر یي که پروګرام یي د بغلان په نوم ټول درته پیدا کوي یو ساده مثال ورکوم ګورئ دې ځای کې بغلان په نوم باندې تصویران مې شته ما سره که نه او دلته زه راځم بغلان په نوم باندې یو ورډ فایل هم جوړوم بغلان په نوم جوړ مې که که نه دا ورډ فایل دی خو که چیرې زه دلته راشم ورته یم چې ما ته بغلان په نوم باندې وبخښئ غلط مې ولیکو بغلان په نوم باندې سرچ وکړه ما ته وایي دې کې فایلونه هم شته دي فولډر هم شته ستا څه په کار دي زه ورته یم چې وروره ما ته اپس راوړه اپس نشته دی په دې هغه کې تا سره بغلان په نوم باندې کوم پروګرام خو که چیرې زه ورته ولیکم وینډوز ګوره وینورډ ته ولیکم وینورډ هغه دی اپس کې دا درته پیدا کوي صرف همدا هغه راته راوړي او که چیرې زه ګوره هماغه بغلان ولیکم بغلان مې ولیکه ورته او دا ځل ډاکومنټ ورته ووایم بیا به تصویر نه راوړي راته ګوره څه شی راوړي صرف ډاکومنټ راوړي راته او که سیټنګ ورته انتخاب کوم بغلان په نوم ستا په کمپیوټر کې سیټنګ نشته وای ایمیل وګوره ایمیل هم نشته دی ویب کې چې سرچ کوې ویب انتخاب کا ویب کې ګوره بغلان په نوم معلومات درته راوړي دلته صبر وکړئ تاسو کې انټرنیټ هم تیز اوسي ډېر معلومات بغلان په نوم راوړي ګوره بغلان سی ټي بغلان کې جاب بغلان ماپ غواړي بغلان وریجې غواړي بغلان کې اټاک غواړي څه شی غواړي صحیح شو دلته نور معلومات هم درته راوړي خو اوس ګوره لګیا ریسرچ کوي صحیح ده نو دا دې ځای نه هم تاسو سرچ کولی شئ همیشه آل انتخابوئ که هغه فایل کې فولډر یې ټول تاسو ته پیدا کوي دا اوس تاسو د نن ورځې درس